السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د روزې بختوره میاشت ده. الله رب العزت دې مونږ ټول له د نیک عمل توفیق راکړي چې ډېر نیک اعمال پکې وکړو. نن درته یو درې مونځونه ښیم چې په روژه کې خو دا درې مونځونه بالکل مه پرېږدئ او بغیر د روژې هم د دې ډېر زیات فضیلت دی. هغه درې مونځونه کم یو دي، په کم وخت کې کېږي او څومره رکعتونه دي، نیت به څنګه کوو، طریقه کار یې څنګه دی. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. انشاءالله العزیز د دې عباداتو چې څومره په دنیا کې په آخرت کې څومره فایدې دي، نو دومره په دنیا کې هم دي. الله رب العزت دې به دې په دنیا کې څومره حاجتونه چې دي، څومره مشکلات چې دا مشکلات به الله اسانوي او په آخرت کې چې کوم الله اجر درکوي نو د هغې چې کوم دي د هغه خو وعدې کړي دي، د جنتونو وعدې کړي دي او د حورو وعدې کړي دي، د بهترین نعمتونو وعدې کړي دي. نو د هغې خو څه حد نشته. خو دا کوم چې تاسو ته زه دا درې مونځونه ښیم نو د دې بغیر رمضان چې کوم فضیلتونه تاسو ته ښیم نو تاسو سوچ وکړئ چې په روژه کې به دې څومره فضیلت وي. نو که چېرته کوم خلک وایي چې یاره سره د آخرت سره زمونږ دنیا هم ښایسته شي، د آخرت سره زمونږ دنیا هم ښایسته شي، نو دا درې مونځونه د اهتمام وکړئ. هغه درې مونځونه کوم یو دي؟ یو د اشراق مونځ دی. د دې ډېر زیات فضیلتونه دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک تاسو ته زه وایم. حضور کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چا چې د سحر مونځ وکړو او د هغې نه پس هغه په ذکر و اذکار کې په تلاوت کې مشغول شو تر دې پورې چې نور راوختو او د 2 رکعاته د اشراق مونځ وکړو، الله رب العزت به دله د قبول شوي حج او د قبول شوي عمرې ثواب ورکړي. نو دا ثواب خو بغیر د رمضان نه دی، دا ثواب بغیر د رمضان نه. تاسو سوچ وکړئ چې په رمضان کې به څومره ثواب دی. دویم مونځ چې کوم دی دا د چاشت مونځ دی. لاول د اشراق مونځ ټایم درته ښیم. اشراق مونځ به په کم ټایم کې وکړو؟ سحر مونځ دې وکړو، د هغې نه پس حضور اسلام فرمایي چې د ذکر و اذکار کې مشغول شو او په جومات کې ناستو یا په کور کې مونځ کړی، خو په مسله باندې ناستو تر دې پورې د انتظار وکړو چې د باندې نور راوخته. نو اوس ټایم یې څه دی چې کله نور راوخیږي د هغې نه 15 منټه یا 20 منټه بعد دا د اشراق د مونځ ټایم شروع کېږي. 2 رکعاته مونځ دی او د دې نیت څه دی؟ نیت یې دغه دی چې موږ کله نور مونځونه کوو، لاول خو نیت د زړه قصد دی. بچه ته دومره ناست وې هغه ځای کې تا دومره انتظار وکړو نو ودرېدې، نو تا بس دا ستا نیت دی، بس الله اکبر وکړه. او که وایې چې زه نیت کوم به دغه وکړه چې 2 رکعاته نفل مونځ کوم د اشراق خاص خو دی تا لره، حالانکې ضرورت نشته د ویلو. دویم مونځ چې کوم دی هغه د چاشت مونځ دی، ساختي مونځ. ساختي مونځ څه دی؟ حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ساختي مونځ کوي او 12 رکعاته مونځ وکړي نو الله رب العزت به د دې انسان شمار په چا کې کوي؟ فرمان برداره بندگانو کې، نیکوکارو بندگانو کې کوي. او الله رب العزت به د هغه دپاره په جنت کې یو محل تیار کړي او الله به د ټول ګناهونه معاف کړي. که چېرته د ده دا ګناهونه د سمندر د زګ برابر هم ولې نه نو الله رب العزت به د ګناهونه معاف کړي. اوس د دې چاشت د مونځ ټایم کم یو دی. ټایم دا دی چې کله ته د اشراق مونځ وکړې د هغې نه 1 ګنټه بعد دا تاسو بیا د ساختي مونځ کولی شئ. لکه زوال نه د نور چې بالکل به دې منځ باندې ودرېږي د هغې نه مخکې تاسو دا کولی شئ. نو دا 12 رکعاته دي، 4 کولی شئ، 6 کولی شئ، 8 کولی شئ، 12 کولی شئ، 2 رکعاته. نو دا چې کوم دي دا مونځ چې څوک کوي حضور اسلام فرمایي الله رب العزت د دې شمار دا په هغه لیست کې اچوي کوم چې دا خاص بندگان دي. دریم مونځ چې کوم دی هغه د اوابینو مونځ دی. اوابین ورته وایي چې د دې په کولو سره الله رب العزت بندله د 12 کالو د عبادت ثواب ورکوي. او دا چې کوم دی د ماښام د مونځ نه پس 6 رکعاته مونځ دی، 2 رکعاته به کوي او 6 رکعاته به پوره کوي. د دې 3 مونځونو ډېر زیات اهتمام کوئ. که چېرته داسې څوک وي چې هغوی وایي چې زموږ
د آخرت سره سره زمونږ دنیا هم بهتره شي. نو کله د الله رب العزت ته هغه ته کله نږدې شو نو هغه به ستا سوال او دعا به دې ډېر اوري. که ته هغه ته ځان څومره ورنږدې کړه په عبادتونو باندې نو دنیا کې چې ستا څه حاجت وي، که ستا د پیسې حاجت وي، که د بچو حاجت دي وي، که ته بېروزګاره وي، که ته بهر ملک ته سفر باندې ځې، که ستا کور نه وي، څومره چې وي الله رب العزت به چې کله ته هغه ته په نیکوکارو بندګانو کې شو نو چې ته کله هغه نه بیا سوال کوې الله به ستا هغه سوال قبلوي. الله رب العزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.